بیا عیسی 12 مریدان راوغوښتل او هغوی له د پیریانو د شړلو او د بیماریانو د شفا اختیار ورکړ او هغه هغوی د خدای پاک د بادشاهۍ د بیانولو او د بیمارانو د شفا دپاره ولیږل. هغوی ته یې وفرمایل چې ځان سره هیڅ مه اخلئ، نه امسا، نه تیلی، نه روټۍ او نه پیسې او نه دویم کمیس. کم کور ته چې تاسو ننوځئ نو هلته پاتې شئ او هم هلته نه رخصت شئ. او کم خلک چې تاسو قبول نه کي نو چې کله تاسو د هغوی ښار پرېږدئ نو د خپلو خپو نه دوړې وسنډئ چې د هغوی خلاف ګواهي شي. نو هغوی روان شول، کلي په کلي ګرځېدل او په هر ځای کې زیرې خورولو او بیمارانو له شفا ورکوله. اوس گورنر هیرودیس هم د دې هر څه په هکله خبر شو او په سوچ کې ډوب شو، ځکه چې ځینې خلکو دا ویل چې یحیی بیا د مړو نه راژوندی شوی دی او چا ویل چې الیاس راښکاره شوی دی او ځینو ویل چې د پخوانو پیغمبرانو نه یو راژوندی شوی دی. هیرودیس وویل چې د یحیی سر ما پخپله پرې کړی دی، خو دا لا څوک دی چې دا دومره زور شوری دی؟ نو هغه د عیسی سره د ملاوېدو په کوشش کې و. کله چې رسولان واپس رالل نو عیسی ته خپله کارګزاري بیان کړه. نو هغه هغوی سره بیت سیدا نومې خاریې ته پټ لاړو، خو خلک خبر شول او ورپسې لاړل. هغه خلکو ته هرکلي وویلو او هغوی ته د خدای پاک د بادشاهۍ په هکله خبرې وکړې او چاته چې د علاج ضرورت و هغوی له شفا ورکړه. کله چې ماښام شو نو هغه 12 مریدان هغه له ورلل او ورته وویل دا خلک رخصت کا چې خواوشا کلو او بانډو ته لاړ شي او ځان له د شپې تیرولو او د خوراک بندوبست وکړي، ځکه چې موږ دلته په خوشي بیابان کې یو. خو عیسی جواب ورکړ چې تاسو د ځانه دې ته د خوراک څه ورکئ چې ویې خوري. نو هغوی وویل چې موږ سره خو 15 روټۍ او 2 کبان دي، نور هیڅ نشته، تر څو چې موږ په خپله لاړ نه شو او د دې دپاره د خوراک څښاک بندوبست ونه کړو. دا خواوشا 15 سړي وو. هغه خپلو مریدانو ته وفرمایل چې د دې نه د 500 کسانو پینډې جوړې کړئ. هغوی هم داسې وکړل او ټول یې کېنول. بیا عیسی هغه 15 روټۍ او 2 کبان واخیستل او اسمان ته پاس وکتل، برکت یې ورکړ، ماتې یې کړې او مریدانو له یې ورکړې چې په خلکو یې تقسیم کړي. هغوی ټولو ښه په مړه ګېډه خوراک وکړو او کمې پاتې ټوکړې چې راټولې کړې شوې نو 12 ټوکرې ته ډکې شوې. یو ورځ چې عیسی یوازې دوا کوله او د هغه مریدان هم حاضر وو، نو هغه د هغوی نه تپوس وکړو چې خلک څه وایي چې زه څوک یم. هغوی جواب ورکړ ځینې وایي چې بپتسمه ورکوونکی یحیی دی، نور د الیاس ګڼي، او ځینې وایي چې د پخوانو نبیانو نه یو بیا راژوندی شوی دی. نو هغه ورته وفرمایل چې تاسو څه وایئ چې زه څوک یم؟ پطرس جواب ورکړ ته د خدای پاک مسیح یې. بیا هغه هغوی په سختۍ سره منې کړل او حکم یې ورکړ چې هیڅ چاته مه وایئ. او هغه وفرمایل چې ابن آدم به خامخا ډېرې سختۍ وزغمي او مشران امامان او د شرع عالمان به رد کړي او هغه به ووژلی شي او په 3مه ورځ به راژوندی شي. بیا هغه هغوی ټولو ته وفرمایل که څوک زما مریدان جوړېدل غواړي هغه د خپل ځان نه منکر شي او هره ورځ د خپله سولۍ راواخلي او ما پسې دې راځي. څوک چې خپل ځان ساتل غواړي هغه به بیلي، خو څوک چې زما د خاطره خپل ژوند بیلي نو هغه به بچ کی. که څوک د خپل ابدي ژوند په بدله کې ټوله دنیا ومومي نو هغه ځان له څه پیدا ورکړه. څوک چې په ما او زما په کلام شرمیږي نو ابن آدم به د هغې نه وشرمیږي کله چې هغه په خپل جلال او د پلار او د پاکو فرښتو جلال سره راشي. خو زه تاسو ته رښتیا وایم چې دلته ځینې داسې کسان ولاړ دي
چې هغې به تر هغې نه مري تر څو چې د خدای پاک بادشاهي ونه ویني.